د غره په لمن کې یو کلی و چېرته چې د ژمي سړه څپې او د غریبۍ تودوخې یو ځای اوسېده. د عادل په نوم یو ځوان اوسېده. عادل یوازې یو ځوان نه و بلکې د خپل سپینګیري پلار او ضعیفې مور لپاره تکیې اخري همسه وه. د هغه پلار کاکا رحیم د کلونو مزدورۍ وروسته اوس د ملا د درد له امله په کټ کې پروت و او مور یې بیبي حلیمه په رپېدونکو لاسونو د کور د تناره لوګی زغمل. کله چې د رمضان میاشت راغله په کلي کې د خوشحالۍ فضا خپره شوه. دولتمنو خلکو د افطار لپاره رنګارنګ خواړه برابرول. عادل له خپل پلار سره مشوره وکړه. ابا زه غواړم بازار ته لاړ شم یو زړه کیله لرم که لږ اوړه او غوړي پیدا کړم. پکوړې او سموسې به خرڅوم شاید د اختر لپاره درته نوې جامې جوړې کړم. پلار یې په ډک غږ وویل زویا ستا نیت پاک دی خو دا کلی د زهر بنیانو دی هغوی ستا جامو ته ګوري ستا هنر ته نه. عادل په ډاډ غږ وویل خیر دی ابا الله تعالی رزق ورکوونکی ولا دی څه وسیله به جوړه شي فکر مه کوه. خو واقعیت د پلار له خبرې هم تریخ و. عادل به هره ورځ په ډېر شوق سره سموسې پخولې. د هغوی بوی به ټول بازار نیولی و. خو کله به چې یو دولتمند سړی نږدې راغی د عادل په شلېدلو جامو او خیرن سر به یې سترګې ولګېدې نو خپله پوزه به یې ونیوله او تېر به شو. یو مازدیګر د کلي یو دولتمند ځوان چې په قیمتي آس سپور و د عادل تیرې ته ودرېدو. عادل په هیله منو سترګو ورته وکتل. صاحبه ګرمې سموسې دي او ګرمې پکوړې دي ډېرې په محنت مې جوړې دي ډېرې خوندورې دي کور ته یوسه. هغه ځوان په خندا وویل ستا را د هرن پیلې څخه که ما د وخوړلو ټوله روژه مې په هسپتال کې تېره شي خوند له کثافات په خپله وکړه. عادل په خاموشه سر ښکته کړه. ولس روژې تېرې شوې خو یوې سموسې هم خرڅولو بخت پیدا نه کړو. هغه به هره شپه په ژړا او خلیل لاس کور ته راتلو. د لسمې روژې په شپه پلار یې ورته غږ وکړو. عادله زویه رانږدې شه د کور چې موږ پکې اوسېږو دا خرڅ کړه موږ به په یوه پوډله کې ژوند وکړو خو ته دا پیسې واخله او یو ښه دوکان خلاص کړه زه ستا د سپکاوي لور نشم زغملی ما ډېر زړه درته خوږېږي. عادل د پلار په پښو کې سر کېښودو. نه ابا دا کور ستاسو د ټول عمر توره ده زه به یې کله هم خرڅ نه کړم الله به کومه لار وبسي. بله ورځ عادل د تل په څېر د بازار څخه ناهیلې روان و. المر لوېدو ته نږدې و. ناڅاپه یو بوږنوونکي غږ کلي ولړزوه. د عادل د ښو لاندې ځمکه لکه د کاغذ په څېر شک شوه. هغه یو ژوره کندې ته ولوېدو. کله چې هغه هوش ته راغی یو داسې نړۍ کې سترګې وغړولې چې یوازې په کیسو کې یې اورېدلې وو. هلته اسمان زرغون و او کاڼي د یاقوتو په څېر ځلېدل. په مخ کې یو لویه مرغۍ ناسته وه چې په منځ کې د سرو زرو لویه انډه ایښې وه. یو غیبي غږ راغی ای د صبر خاونده دا ستا د هغو اوښکو بدله ده چې تا به په نیمه شپه کې تویې کړې وې. دا انډه پورته کړه او بېرته لاړ شه. عادل چې څنګه انډې ته لاس ورنږدې کړو یو سپینه رڼا خپره شوه او هغه په یوه لمحه کې بېرته د کلي په لار کې ولاړ و. هغه په منډه کور ته ورسېدو. مورې ابا وګورئ الله څه رالیږلي دي دا انډه وګورئ دا ما ته یوې مرغۍ راکړه. پلار یې بهرن ته وویل زویا دا خو د سرو زرو اندازه دا دې له کومه را پیدا کړه. لکه څنګه چې عادل انډه په ځمکه کېښوده هغه ماته شوه او له هغې څخه یوه ډېره ښکلې بتکۍ راووتله چې نیم بدن یې تور او نیم یې تک سپین و. بتکۍ ناڅاپه د یو انسان په څېر لویه شوه. عادل ویرېدو خو بتکۍ وویل ما ویلې عادله زه ستا د غریبۍ د ختمولو لپاره راغلی یم. ستا مور او پلار لرې دعاګانې کړې وې. له نن څخه به زه هره ورځ ستا ته د سرو زرو یوه انډه درکوم. سبا سهار بتکۍ خپله وعده پوره کړه. عادل زرګر ته لاړ او زرګر چې کله انډه ولیده سترګې یې راووتلې. اتلا دغه خالص سره زر تینده انډه دې له کومه ځای راوړه. عادل په صدګۍ وویل دا زما نصیب برخه ده ما ډېرې سختۍ وړې وي. هغه په ډېرو پیسو کور ته راستون شو. د دوی ژوند بدل شو. هی جامې ښه خوړه او د پلار لپاره یې ډاکټران راووستل. د کلي خان زرداد چې یو ظالم او خریص سړی و کله یې چې ولیدل چې عادل په کور کې رڼاګانې دي او هغه اوس په ښو جامو کې ګرځي نو ډېر پریشان شو. خپل نوکران ګل خان ته غږ کړو ګلخانه لاړ شه او معلومه کړه چې د دې غریب خلک ته خزانه په لاس ورغلې که څه. صاحبه هغه سره یوه عجیبه بتکه ده چې د سرو زرو اندې ورکوي. ما چې ولیده زه خو ورته ښک حیران شوم. زرداد په غوسه میز ووهه.
څه یو غریب د سرو زرو غوندې دا ناممکنه ده. عادل دلته راووړئ. عادل د زرداد کلا ته ورغی. زرداد په داسې حال کې چې سګرټ یې په خوله کې و او په کبر سره یې وویل عادله ما اورېدلي چې ستا په کود کې زما بتکه ده. هغه بتکه زما له باخه څو میاشتې وړاندې ورکه شوې وه. که غواړې چې پولیس دې ونه نیسي نو همدا نن هغه ماته راوړه. عادل په مړانه وویل زرداد خانه ته دروغ وایې دا بتکه ماته الله راکړې دا ستا نه ده. زرداد خپلو نوکرانو ته امر وکړو. دې ته د خپل پلار حال ور په یاد کړی. نوکرانو د عادل په وهلو شروع وکړه. په تر مخامه د بتکه را نوړه ستا کور ته به اور واچوم او پلار به دې به زندان ته ولېږم. عادل په زخمي بدن کور ته راغی. بتکې د هغه حال ولیدو او ویې ویل عادله مشره ما د زرداد کلا ته یو خو یو شرط دی چې کله زه انډه ورکوم ته به هلته نه یې. عادل بتکې د زرداد مخې ته کېښوده. زرداد په خوشحالۍ سره وویل اوس به زه د ټول کلي بادشاه وم. هغه بتکې په یو طلایي قفس کې بند کړه. کلیوال ټول د نندارې راپاره راټول شوي وو. زرداد وویل وګورئ خلکو دا بتکې زما ده او اوس به دا زما لپاره معجزه وکړي. بتکې په عجیب غږ کاک کاک کړه. ناڅاپه یې د سرو زرو پر ځای یو تور رنګې انډه ورکړله. کله چې زرداد هم هغه انډه پورته کړه له هغې څخه په زرګونو تور لړمې او ماران راووتل. ټول خلک په چغو شول. د زرداد کلا په لړزېدا شوه. بتکې په هیبتناک غږ وویل ای سلیمه دا د یتیم او والي په حب سترګې بدې کړې وې. دا انده ستا د اعمالو نتیجه ده. ستا ټول دولت به اوس په خاورو بدل شي. په څو دقیقو د زرداد ټولې پیسې او سره زر په تورو سکرو بدل شول. هغه په ژړا شو. عادله ما وبخه ما سره مرسته وکړه. عادل چې مهربانه زړه لرلو بتکې ته یې وویل دا پرېږده الله به ورته سزا ورکړي. بتکۍ بېرته له عادل سره کور ته راغله. زرداد د خپل ظلم له امله فقیر شو او له کلي ووتو. عادل د هغو انډو په پیسو کلي کې یو لوی جومات مدرسه او مسافرو لپاره سرای جوړ کړو. هغه کله هم خپل زوړ ټیله هیر نه کړو او هغه په خپل نوي کور کې د یادګار په ټوکا کېښودو تر څو ورته د خپل غریبي یادوي. عادل د هغه مور او پلار عمر تر پایه په خوشحالۍ ژوند وکړو. بتکې به هره شپه د عادل پلار ته داسې کیسې اورولې چې د هغه ټول دردونه یې هیر کړل.